السلام علیکم ګرانو ملګرو، موږ څنګه کولی شو چې په موبایل کې د فیسبوک آی ډي نوم ورته چینج کړو. یعنې موږ د فیسبوک آی ډي نوم نسو چینجولی. تاسو هېڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې ما تاسو ته طریقه درښودلې ده. لومړی به تاسو خپل فیسبوک راخلاص کړئ. کله چې فیسبوک ته راشئ بیا په دغه 3 لاینه باندې کلیک وکړئ او بیا به دلته پای ته راسئ. په دغه سیټینګز ان پرایوسي باندې به کلیک وکړئ او بیا به په سیټینګز باندې کلیک وکړئ. کله چې په سیټینګ باندې کلیک وکړئ بیا په پرسونل اینډ اکاونټ انفارمیشن دغه د سر اپشن دی، په دغه باندې به کلیک وکړئ او بیا دلته نیم دغه نیم باندې به کلیک وکړئ. دغه د نوم یې ځای راواړوئ، دلته به نوم ورته ولیکئ او دلته به تخلص ورته ولیکئ. ګورئ دلته تاسو ته سټیپ بای سټیپ ټوله طریقه درښیم. اوس دلته ورته لیکم موبایل او په تخلص په ځای کې زده کړه ورته لیکم. تاسو چې هر شی ورته لیکئ دلته به لوړ نوم ورکړئ او لاندې به تخلص ورکړئ او بیا به په ریویو چینج باندې کلیک وکړئ او دلته بس تاسو د دې فیسبوک آی ډي پاسورډ ورکړئ، کوم پاسورډ چې تاسو خپل آی ډي ته ورکړی. خو زه اوس دلته خپل پاسورډ ورکوم. نو دا د ملګرو ما پاسورډ ورکړ او بیا په سیو چینج باندې کلیک کړم. دا د زموږ سره د فیسبوک آی ډي نوم چینج شو. سبا دلته تاسو ته ټوله طریقه دا د ملګرو زموږ د فیسبوک آی ډي نوم 100% کې چینج شو. موبایل زده کړه شوه. نو دا ولنۍ خوندوره ویډیو کوم ویډیو خوښ شوی نو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو.